کله چې د زماني مصیبتونو را لاندې کړم او د خلاصۍ لار مې ورکه شوه، نو نیمه شپه را پاڅېدم او خپل رب ته په زاریو شوم. د هغې له برکته مې راتلونکې هره ورځ له خوښۍ ډکه او روښانه شوه. کله چې په دریاب کې طوفان راشي او د دریاب اوبه په څپو شي، توندې هواګانې راوالوزي، نو بیړیوان او ورسره سپاره خلک په یوه خوله همدې ذات ته په چیغو سر کېږي او پر ژبه یې د یا الله یا الله نارې وي. که لارویان او یا کاروانونه په شاړو دښتو کې لاره ورکه کړي، نو هم امده الله تعالی را بلي. کله چې په طلبګارو ټولې دروازې وتړل شي، غوښتونکو ته څه نه ورکول کېږي او څوک یې فریاد نه اوري، نه هغوی هم الله تعالی را بلي. او بشک الله تعالی په هر حال د خپل بنده فریاد اوري. کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراخۍ سره در باندې تنګ شي، لغم او اندېښنې نه د ساره خفه شي، نو الله تعالی ته غږ کړه او هغه راوبله. مظلومې اوښکې له درد زبیرګي دا ټول الله تعالی ته رسیږي. د اړتیا په مهال د نیمو شپو په دعاو کې هم هغه ذات ته لاسونه لفه کېږي. په ستونزمنو حالاتو کې سترګې هم هغه لور ته را اوړي او په پیښو کې هم هغه ذات ته فریاد کېږي. په سخته کې همدې الله تعالی ته زاری او فریاد کېږي. الله تعالی څومره ښکلی او خوږ نوم دی چې په زړه پورې سم تغییر لري. له الله تعالی پرته په دې نامه بل څوک نشته او نه سیال لري. د ده د نامه په اخیستو زړونه باغ باغ کېږي او له ټولو دنیاوي اندېښنو نه یې بې پروا کېږي. یوازې د نامه په اخیستو کې دومره خوند او برکت دی چې وایي ستا د جلال او قدسیت د بیان لپاره به د الفاظو زیرمې ختمې شي، خو تعبیر به یې بیا هم نیمګړی پاتې وي. یعنی دغه تعبیر د الفاظو د وس خبره نه ده. یا الله